الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرين درس کې منګه په سورة البقرة کې او په سورة البقرة کې منګه 240 نمبر آیت ته رسیدلی او په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د انفاق طرف ته ترغیب ورکو او د انفاق آداب بیانول چې د الله په لار کې خرچه کې نو مال به څنګه لګي او په څه طریقه باندې به لګي. دغه مسلې په کې الله سبحانه وتعالی بیانولې او د ادب په کې د انفاق خو چې زباتنه باندې کې چې الله په لار کې خرچه وکړي نو بیا به مخ یادې نه چې ما خرچه کړې ده او نه به سړی تنګي. ګینه الله سبحانه وتعالی وایي چې د دې صدقینا غوره وینا غوره ده چې ته به ورسره سړی تنګي او زباتینو دا غینه خدای چې ته په غټیم سړی ته وایي چې تاسو سره مرسته نشم کولای. بیا الله سبحانه وتعالی د دې خبرې نه موږ منع کړو چې خپل صدقې متبا کوي پر ریاکاری سره، لکه څنګه چې د منافقانو حال دی. هغوی د خپلو صدقو ته خوشحاله دي چې موږ صدقې ورکړي. الله د دوی د صدقو مثال داسې دی لکه په یو کاڼي باندې چې دوړه پرته نو کله چې باران وشي فاصابه وابل فتركه صلى، باران چې وشي نو دا کاڼه بالکل خویه او صفا پاتې شي. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اکم عملی چې کړي هغه ته ملاو نشي. نو موضوع دغه روانه ده د انفاق ده. په 215 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، او مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم، او د پاره د کلکوالی د نفسونو خپلو. په دې تیر شوی آیت کې مثال د منافق بیان شو چې د منافق د نفقې د حال لکه باران چې وشي دوړه پرتی او کانه په سپاش. دیږي کې الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلقو د انفاق مثال ذکر کوي. نو نیکان خلق به په دوه قسم دي، بعض هغه دي چې ډیر مالونه لګي او بعض هغه دي چې لږ مالونه لګي. نو د دوانو مثال راوړي. مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د رضا د الله. نو نیکان خلک چې مال خرج کوي نو دا پکې نه ګوري چې دا مخامخ سړی به مال سره کوي او کنه برا کوي، بلکې دا غوي مقصد د الله رضا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله د نیکانو خلکو حال را نقل کړی چې هغوی چاله سور کې نو بیا ورته وایي موږ د الله د رضا لپاره تاسو سره دا کار وکړو، ستاسو نه څه بدله او شکریه نه غواړو. وتثبیتا من انفسهم، او د دې لپاره صدقې ورکوي چې د خپل زړه په دین باندې مضبوط کړي او خپل ځانونه مضبوط کړي. او په دین باندې د مضبوطېدو یوه لار دا ده چې انسان د الله په لار کې خرچه کوي. د دې سره چې دی الله سبحانه وتعالی په ایمان باندې مضبوطوالی انسان ته نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي. مثال څنګه دی؟ كمثل جنة بربوة، مثال پشان د مثال د یو باغ دی چې په اوچت ځای دی. رب اوچت ځای ته وایي. اصابها وابل، چې ورسیږي هغې ته ډېر باران. فآتت أكلها ضعفين، نو ورکوي میوې خپلې دوچنده. فإن لم يصبها وابل فطل، او که ونه رسیږي هغې ته ډېر باران نو کافي دی د هغې دپاره لږ باران. بار بار زه دا خبره تاسو ته دې لپاره کوم چې تاسو سره د علم قدر پیدا شي چې صرف ګوره د قرآن د ترجمې سره انسان په قرآن نه پوهېږي. دا اوس مثال الله ذکر کړی لکه یو باغ دی په اوچت ځای باندې دی چې ډیر باران راشي نو میوې دوچنده ورکوي، او که تیز باران رام نشي نو د معمولی باران د پرخه ډولم کافي ده.
په دې مثال د هغه وخت پورې تاسو نشئ پوهېدی چې څو پورې تاسو تفسیر نه زده کړی او د هغه وخت پورې تاسو په دې نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو علماو ته زنګنان نه مات کړي. بعض وایي موږ ترجمې کړي دي. یوازې په ترجمه سره انسان په قرآن نه پوهېږي. وره لازم به تفسیر کې، لازم به علماو ته رجوع کې. د دې مثال تشریح داسې ده چې یو باغ دی، هغه په اوچته ډېرکۍ باندې دی، هغې ته چې کله تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي. ولې؟ یو خو باران تیز دی او بل دا باغ په کوم ځای کې دی؟ په اوچت ځای باندې دی. ښه که تیز باران ونه رسي نو معمولي باران چې هغه د پرخه ده نو دا ولم کافي ده. نو دغه شان د مؤمنانو حال دی. نو دغه شان د مؤمن د انفاق حال دی. هغه داسې که مؤمن ډېر مال ولګوي نو فایدې ډېرې دي، او که مؤمن لږ مال ولګوي نو هم دغه د بخانې دپاره کافي دی. لکه څنګه چې دې باغ ته تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي، او که لږ باران ورته ورسي نو هم میوې ورکوي. لږ باران کافي دی. نو دغه شان د مؤمن دپاره که ډېره نفقه ده که لږه نفقه ده خو هغه فایدهمنه ده. په دې کې زموږ دپاره دا خوشحالیم ده که یو سړی غریب دی او لاس یې تنګ دی او دی لږه خرچه کوي نو دی هم خوشحاله شي. په دې لږه خرچه باندې هم الله سبحانه وتعالی ډېر څه ورکوي. والله بما تعملون بصیر. او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د ریاکار انسان د صدقې مثال راوړي چې د دې ریاکارو خلکو د صدقې به زه څنګه تباه کومه په آخرت کې او څنګه به ختمومه، د هغې دپاره الله یو مثال راوړي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. آیا خوخی یو کس په تاسو کې چې د هغه دپاره باغ د کجورو، یو سړی دی هغه سره باغ د څه دی؟ د کجورو. واعناب او د انګورونو تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې له فیها من کل الثمرات. د هغه دپاره په دغه باغ کې دي د هر قسمه میوونه. ډېر قیمتي باغ شو که نه؟ هر قسمه میوې پکې دي، ولې ترې لاندې بهیږي، انګور پکې شته، کجورې پکې شته. د دې سړي حال څه دی؟ واصابه الكبر. او رسېدلی دی سړي ته بوډاوالی، عمر د ده ډېر زیات دی. وله ذریة ضعفاء. او د ده بچي دي چې هغه کمزوري دي. اوس یو انسان دی بوډا دی، بچي شتي خو واړه واړه دي، دله څه فایده نشي ورکولی، بچي کمزوري. نو دا انسان مال ته ډېر محتاجي، ولې په خپله خو نوره مزدوري نشي کولی، او بچي د هغه دغه وړه وړه خس کړي دی چې دوی ته انتظار کوي او دوی لویږي او بیا به د ده لپاره مال راوړي نو دی به مړ شوی. نو داسې سړي سره د خپل مال ډېر قدر یي. خو چې کله د ده د مال سره دا حال وشي نو چې د ده به څه حال دا واورئ. فاصابها اعصار. نو ورسي دغه باغ ته تیزه هوا، فيه نار فاحترقت. چې په هغې کې اوري نو وسوځي دغه باغ. एकदम تیزه سیلۍ راشي، تیز سیلۍ سره اور راشي، د اور سره دا ټول باغ وسوځي. د دې انسان به څه حالي تاسو اندازه ولګوئ؟ دی به خوشحاله په کوم ټیم کې چې دته د باغ ضرورت و باغ ته لاړو ختم شو. دا مثال دی د منافق انسان د صدقې چې په آخرت کې به دته ډېر سخت ضرورت دی د دې نفقو، خو په آخرت کې به ورسره دا حال وشي چې د ده تله به خالي پرته الله به ورته وایي چې زما دپاره خو دې نه وکړي، که زما دپاره دې کړی وی خو اوس به وې، خو زما دپاره دې نه وکړي. ځکه موږ که تاسو ته یاد وي موږ د ریاکارۍ په دې موضوع باندې یو درس کړی او په کې دا روایت موږ ذکر کړی. روایت کې دا راځي چې کله ریاکار انسان د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شي نو الله به ورته وایي لاړ شه په هغه چا پسې د چا دپاره چې دې عمل کړی چې هغه دله جزا درکړي. نو دا قسمه خلک دوی د دغه بوډا په شان مثال لري. دوی بوډا ته د دې باغ ضرورت و، بچي کمزوري و، ملا یې ټیټه شوې وه او एकदम الله د هر څه نه خلاص کو. نو څومره بد حال به دغه شان د منافقان دي چې سم خوشحاله دي موږ دا کړي دي او دغه م کړي دي او داسې م کړي.
ریاکار انسان هم خوشحالی خرچیم کړي آخرت کې چې کله الله سبحانه وتعالی ته مخامخ شي به هیڅ هم نه مومي. الله دې داسې حال نه موږ ساتي. كذلك يبين الله لكم الآيات هم دغشان بياني الله ستاسو دپاره مثالونه زار شو الله دې خوږ کلامنا الله وی دغشان بیانوم تاسو ته مثالونه ولي لعلكم تتفكرون د دې لپاره چې تاسو پکې سوچ وکړئ. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا من طيبات ما كسبتم خرج كي دفاك غمالنا چتاسو غټلی دي ومما أخرجنا لكم من الأرض او داغ سنه چې منګ راوستي دي ستاسو دپاره د ځمکې الله دې ذکر انفاق امر کوي چې خرچه وکوي نو به انفاق په دوه قسمه دی. یو هغه انفاق چې هغه د مالونو دی او دا هغه مالونو چې هغه د ځمکې نه راوته. دویم هغه انفاق دی چې انسان په تجارت په مزدوري سره وګټي دغه مال بلګي نه لوي چې دوه قسم مالونه لګوي کاغه د ځمکې نه راوته دی او کاغه تاسو ګټلې. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون او قصد مکوي در دې دغه مال نه چې تاسو خرج کوي هغه الله وی ردی مال ملګوي زما په لار کې پالتو مال ملګوي. تیمم چې لګن تیمم د عربی کې قصد او اراده کول نه لوي د هغه مالونو د خرج کولو اراده مکوي کوم مال چې ردی دی. ويجعلون لله ما يكرهون دا د مشرکین صفت ته چې الله د پر هغه څه ورکه چې دوی بدیش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو داغه پورې نیکی ته نشي رسیدي ثواب تاسو ته نشي ملاوي چې سو پورې تاسو داغه مال نه خرچنی کړی کوم چې تاسو خوښ دی دغه صدقه الله قبله. وسنه اشنا خبره کې الله ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه حالکه نه تاسو غستون کې غیل را د خپل ځان د پر مگر کسترګي پټی کوي پاغي. الله دې مال کې تاسو له سوق درکې ځان د پر نه لې دغه پالتو مال ځان نه لې الا د کسترګم چې ته پټی کړي نو بیا به واله نور کسترګم کولو کړي او سوچ وته کوي نو دغه مال تاسو ځان د پر نه لې نو چې ځان د پر نه لې نو زما د پر څنګه ور کوي بیا. واعلموا ان الله غني حميد او پوشي چې یقینا الله به حاجت دې استایل شوی دی. دا ولې دلته راوړو الله به حاجت دې دا قسمه صدقې چې د ردی مالونه ته سورالي ورکوي الله ته دې ضرورت نشته او سبحان الله ګوره به حاجت دې بیا مستایل شوی دا صرف د الله صفت ده. الله دې انسانانو ته دې مخلوق ته ضرورت نه لري بیا هم د مخلوق ګوره دغه حمدونه او ثناګانې وایي. خو په مخلوقاتو کې څوک دي چې ځان بیزاره کی چې زما د مخلوقاتو سره د سره سکار نشته نور ته زما ضرورت شته نه د مخلوقات به دغه صفاتونه کوي نه کوي. خدای د الله صفت ده چې هغه د مخلوقاتو نه بیزاره دي دوی ته ضرورت نه لري نه ول د دوی عبادت فائدہ ور کوي نه ول د دوی ګناونه نقصان ور کوي. خو بیا به هم ته دغه حمدونه او ثناګانې وي. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریب والینا. اوس د انفاق نه کولو سبب بیانې او هغه د شیطان په وسوسو کې راتله. شیطان به تاسو همیشه یری د غریبینا کدا مال ته ولګو ته به غریب شي هغه بواړه بچی دي اخزه دي د خپل کور سوچ کوا لیونه دومره خرچه دی وکړه د شیطان د طرف نه وسوسې دي. نو شیطان به همیشه تیاری د غریبینا ويأمركم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته په بے حیايي باندې. ګوره کله چې الله په لار کې خرچه کوي شیطان به یری د غریبینا او چې کله په بے حیايي کې مال لګین بیا دي نه یری. استاد سره مثال کې لسره پراتری په لسره باندې یو فحاشي کې دیش نو تاسو په ځل کې دا راوچی چې زه خیر دې په لسوانو کې نور به چې پیدا شي اوس په هل په لسو ریالو باندې یو ګناه کې دی شي کنه. خو چې کله ته خرچه کې ته کروڑپتی لک پتی د الله په لار کې دی وته یری
دا چې ته ولګې سبا له به نور غریبانان راځي بیا به نور غریبانان راځي نه ته به څه کې هر غریب ته به ورسې د خپل بچي او په دې کې انشاءالله هغه اباغ والا قصه به راځي په سورة القلم کې چې هغوی د دې د یېرې نه خپل باغ چې دغه سحر زر زر پرې کوي چې د غریبانان رانشي رب العالمین د هغوی هغه باغ چې دغه ختم کو نو شیطان ورته دا وسوسې اچولې چې دا غریبانان کرالو نو ستاسو دا باغ به ټول ختم شي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعده کوي تاسو سره د بخاني د خپل طرف نه او د مهرباني د شیطان په وسوسو کې مرزي یو د شیطان وعده د زمونږ سره یو د الله وعده د زمونږ سره یو د شیطان دعوت ته یو د رحمان دعوت ته شیطان وای غریب بشي رحمان وای مهرباني به دواني وکما مسلمان لنی بکر چې هغه د شیطان په خبرو کې راشي والله واسع علیم او الله براخه فضل والده یؤتی الحکمت من یشاء ورکی پوها د دین چاته چې وغواړي وصله د دین د ذکر طرف ته ترغیب ورکي چې مال خو خشه دی خو ګره د دین د نه پاتې نشي د دین زده کوي ځکه چې د دین دی نه زده کړې نو ته دا پته نه لګي چې څومره خرچه وکې او په کم ځای کې وکې او څنګه وکې نه دا مسلې به لازم تاسو له کم ځای معلومه وي دا به د قرآن او حدیث نه بیانوي او دا د قرآن طریقه ده چې کله دنیاوي خبر رواني او د مال د دنیا سره تعلق ساتي کنه نو خبره د دنیا سره تعلق ساتي एकदम الله ستاسو توجه بیا دین ته راړي نو په دې کې بیا وي خبره خو دغه مال روانه دغه ګره دین زده کړه چې تیر نه کوي الله څوک چې خو خاين الله ول دین د زده کړه ور کوي د الله سبحانه تعالی رحم او کرم دی چې بچا باندې وکي په دې کروڑاو په دې لکاو خلکو کې په دې اربونو خلکو کې الله باز خلک غوړه کې دې لپاره چې غوي ته علم نصیب کړي د قرآن او حدیث نزك الله سوي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا او چاته چې ورکړې شي په هدا دین نو یقینا هغه ته ورکړې شي ډېر خیر حکمت وتویل د الله اصل حکمت دا دی اصل خيار انسان هغه دی چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوي د انګلیش سره د ډاکټرۍ سره د انجینرۍ سره او د پایلټۍ سره د دې سره عقل په سړی کې نه راځي عقل چې راځي هغه د قرآن او حدیث سره راځي موږ ډېر تعلیم یافته خلک لیدلي دي چې هغوی سویلي دي او ځان ته سوي والله العظیم موږ په خپلو سترګو لیدلي چې هغوی له ناستې پاستې چل نه ورځي د خبرو چل ولا نه ورځي چې څه به وایي څه به نه معاملات موږ د هغوی لیدلي تکبر موږ د هغوی لیدلی خوی اخلاق موږ د هغوی لیدلي نو دا اوچت اخلاق اوچت صفات د په انسان کې هله راځي چې کله دین زده کړي وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر د عقل خاوندان که عقل دي کار کوي الله زما به خبرو به پوښ او که عقل دي کار نه کوي نبی زما به خبرو الله ویني شي پوي دي اوس د دین بعد الله د نفقې د نور قسمونه بیانې یو هغه نفقه ده چې هغه نفلی ده هغه صدقه چې هغه نفلی ده دویم هغه صدقه ده چې هغه واجب ده یعنی منخته چې انسان په ځان باندې وکړي نو نفلی صدقه هو صحیح ده چې دا څومره ورکې او څومره چې دی وسی بل صدقه هغه ده چې دی انسان په ځان باندې لازم کړی ده لکه نذرانه یا منخته کړی ده چې زه به دومره مال د الله د رضا لپاره ورکوم نو د دې پوره کول فرض دی او د مؤمنانو صفت دی او نظر د غیر الله په نوم باندې دا شرک دی چې سړی چې د پلانی بابا په نوم باندې د ساروی علالومه او زه به د پلانی زیارت له ګډ بوزم او زه به دا کومه دغه کومه د ټول حرام کارونه یو د شرک دی والعیاذ بالله او دغه قسمه خوراکونو نه خوراک کول دا هم حرام دي دا په درګاونو کې چې کوم دیګونه باندې او دا کوم خوراکونه تقسیمیږي د دې نه ځان لري ساتي دا خوراک حرام دي ولې چې دا چې راوړي ناغیم د دغه سړي په نوم تقسیمي دا څوک چې دغه کې پروت دی په قبر کې وې دا د پلاني په نوم دي او دا د پلاني د پر راوړي یو واجب صدقه دار چې الله په موږ لازمه کړی د لکه زکات شو عشر شو
نو دې ځکه الله دا خبره کوي وما انفقتم من نفقه او هغه چې تاسو خرج کوئ څه خرچه او نذرتم من نذر یا منښته کوئ تاسو څه منښته فإن الله يعلم یقینا الله پوهه دی په هغې باندې الله به د هغې اجر درکوي او چې کله منښته د ناروا کار وکړي نو بیا به پوره کوې یو سړی ووایي که داسې کار وشو نو زه به پلانې ګناه کوم یو ګناه یاده کړي ابل جو دا د منښته کړې ده لازم دي په ده باندې پوره کول نه لازم په ده باندې دی چې دا به ماتوي حدیث کې راځي من نذر ان یطیع الله فلیطعه ومن نذر ان یعصي الله فلا یعصیه چا چې دا منښته وکړي زه به د الله عبادت کوم اطاعت کوم نو پوره کوي به لازم او چا چې داسې منښته وکړي زه به د الله نافرماني کوم نو نافرماني به نه کوي بیا د منښته په دوه قسمه باندې یو هغې چې د الله سره پکې شرط لګوي نو دې نه منه راغلې ده الله سره شرط لګول داسې دي یعنې زه بیمار یم که زه جوړ شوم او الله جوړ کړم نو بیا به دا ورکومه نه دا شرط لګول دي چا سره د الله سره او دا د بخیلانو کار دی حدیث کې راځي دا د بخیلانو کار دی بخیل سړی دی هسې د الله په نوم خرچه نه کوي نو د الله سره دا شرط ولګو ته مې روغ کوي زه به دا وکړم ته راله بچی راکړه زه به ګډه حلال کړم ته راله دا کار وکړې زه به جومات خرچه وکړم ته راله دا وکړې زه به غریبانو له پیسې ورکړم دا د بخیل سړي کار دی دا به کیسه خبره شو چې الله ته دا کار وکړه که ته به دین خرچه کوې او صدقو ته د نیتي نو هسې کوه او دویم یعنی ابتداء د الله په نوم باندې منښته کول نیت دی چې زه خرچه وکړم نو دا جایز ده خو شیطان انسان ته وسوسې اچوي او د دې نه منع کوي وما للظالمین من انصار او نشتی ظالمانو د پاره څوک مددګار اوس د دې نه بعد د صدقو نور دوه قسمونه بیانوي یو ښکاره صدقه ده او بله پټه صدقه ده صحابه کرامو تپوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ښکاره صدقه غوره ده که پټه غوره ده نو الله جواب وکړو ان تبدوا الصدقات فنعما هي که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دي دغه وإن تخفوها او کتاسو پټي ورکوي وتؤتوها الفقراء او ورکوي هغه فقیرانو ته فهو خير لكم دا ډېره غوره ده ستاسو لپاره ويكفر عنكم من سيئاتكم او بریږي ستاسو نه ګناهونه ستاسو والله بما تعملون خبير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی بعض علما وایي چې د زکات ښکاره ورکول پکار دي او نفلي صدقه به پټه ورکوي زکات ښکاره به دي دي چې الله اسم لازم کړی دی نو ښکاره یې ورکه د نورو خلکو کې به هم جذبه پیدا شي که څوک زکات نه ورکوي هغه به هم زکات ورکړي او د هغې نه علاوه چې کومې عامې صدقې دي نفلي نو د هغې پټ ورکول څه دي غوره دي او دا عادت په دې عربو کې ډېر زیات دی چې دوی د خیر کار پټوي او زموږ د خلکو کې دا مسله شته چې دوی څه د خیر کار وکړي نو بیا خلکو ته بیانوي او تذکرې کوي دوی دلته خپل عمل چې دغه برباد کړي ليس عليك هداهم نشتی ستا په ذمه هدایت تراړول د دوی ولكن الله يهدي من يشاء مگر الله پنی غلار راړي هغه څوک چې وی غواړي دې کې بعض مفسرین دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه منع وکړه چې نفلي صدقه به مشرکانو ته نه ورکوي حالکه نفلي صدقه مشرکانو ته ورکول د جایز دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع وکړه چې تاسو به صدقې نه ورکوئ د مشرکانو ته چې څو پورې دوی ایمان نه راوړي نو الله ورته وایي چې دا ستا په ذمه نه ده دوی هدایت ته راوړل هدایت خو د الله په لاس کې او دا فایده موږ مخکې ذکر کړې وه تفسیر د درسونه چې موږ شروع کړو چې هدایت په دوه قسمه دی یو هغه هدایت ته په معنا
د توجیه والارشاد، یعنی انسان ته لاره خوا، نو دا هدایت ته هر چا په لاس کې شته. الله پیغمبر ته وانک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر یقینا ته خلکو ته هدایت ورکوي نه غلارت. نو هدایت مطلب دلته لري ته خیر خلکو ته نه غلار. دویم ته هدایت، دویم ته ویل کېږي هدایت التوفیق. هدایت په معنی د دې چې یو سړی د دې ګمراهۍ نه نیغې لارې ته راواړي، نو دا کار د الله سبحانه وتعالی او دا هدایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې نشته. دا هدایت د نیکانو خلکو په لاس کې نشته. نو نیک انسان به ته د قرآن او حدیث خبر بیان کی، بس دغه په لاس کې ده، خو باقی دا چې تا راوچت کړي دغه ګمراهونه دي هدایت ته راوړي، دا د هغوی په لاس کې نشي، دا د الله په لاس کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هدایت نصیب کړي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، او هغه څه چې تاسو خرج کوئ د سمال نه، نو ستاسو د خپلو ځانونو ګټه ده. الله اکبر. دې ځکه الله وایي کله چا په زړه کې دا راشي چې مال ما دومره ولګو دومره مې ولګو، الله وایي یادوئ مه دا ستاسو خپلو ځانونو ګټه، ځان دپاره لګیئ. الله څه کوي ستاسو په مالونو باندې، لکه الله چې په سورة الحج کې دا خبره کړې ده د قربانو، دا بس الله کوي چې په حج کې به داسې قرباني کې داسې، بیا الله وایي زه نه ماته د وینې رارسي او نه ماته د غوښې رارسي، ولکن یناله التقوى منکم، الله دغه تقوا په کار ده کومه چې په تاسو کې راځي. نو الله څه کوي په دې غوښه باندې او څه کوي په دې وینه باندې، نو څه کوي الله زما او ستا په دې صدقو باندې، خو دې کې زموږ خپله فایده پرته ده. اوس الله سبحانه وتعالی د مسلمان شان بیانوي چې مسلمان داسې وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو خرچ نه کوئ مګر دپاره د لټولو د مخ د الله، د الله د رضا دپاره تاسو دا کار کوئ او په کار هم داسې ده. مخ د الله حقیقي مخ شته، او د الله د اسماء او صفاتو مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده چې کوم ځای کې د الله صفات راشي په قرآن کې او په صحیح حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي، نو هغه به په حقیقي معنو سره ثابتو او کیفیت به چا ته سپارو؟ کیفیت به الله ته سپارو. نو مخ د الله حقیقي مخ شته، خو دا مخ څنګه دی الله اعلم، هغه الله ته پته لري چې هغه څنګه مخ دی. موږ ته پکې خبرې نه دي کړي زیاتې، نو چې الله راته زیات څه نه دي ویلي، نو موږ پکې مخې ته نشو تللی. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، او هغه څه چې تاسو خرج کوئ د خپل مال نه پوره بدله به درکړي کېږي تاسو ته د هغې، یعنې یېرېږئ مه، بالکل پوره به ته میلاوي. وانتم لا تظلمون، او په تاسو باندې به ظلم نه کېږي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه ځای بیانوي چې په کوم ځای کې خرچه کول پکار دي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، صدقې د پاره د فقیرانو دي هغه کسان چې بند کړي شوي دي په لار د الله کې. لا يستطيعون ضربا في الارض، طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې، دوی له صدقې ورکول پکار دي. چې دا صفتونه پکې دلته اصحاب الصفه پکې هم دننه رالو، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست او د څه لپاره راغلي وو؟ د دین د زده کړې لپاره راغلي. الله په دې خلکو خرچه پکار ده، بند کړی شوي دي الله په لار کې، یعنې دغه ځای کې چې دوی پراته دي، څه د پراته دي؟ د الله دین ته پراته دي. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نشي تللی خوا دې خوا په دې ځمکه کې، د دنیا ګټلو لپاره هغوی نشو وتی، او که وتی وی نو د دین ته پاتې کېدو. دغه شان په دې کې مجاهدین هم داخل دي چې په هغوی باندې خرچه پکار دي. ابو هريره رضی الله عنه هغه هم په دغه کسانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې جومات کې و، په مخه به د رسول صلی الله علیه وسلم سره کتبت و بربتو د هغې د لاسه، حالانکې د ابو هريره رضی الله عنه ډېر لږ وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر شوی، تقریبا 4 کاله، او ابو بکر صدیق رضی سره د مکې نه ملګری. خو دومره روایات ابو بکر صدیق رضی نه دي بیان کړي څومره چې ابو هريره رضی الله عنه بیان کړي په دې لږ وخت کې. د هغې وجه دا وه چې هغه ځان بند کړی و په دغه ځای کې، بالکل به نه خوځېدو، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه به بهر ته وتو تجارت به یې کو، پټي وو، باغونه وو، تو به ګرځېدو به. خو ابو هريره رضی الله عنه
هغه ځان باندې دا لازم کړی و چې زه به د رسول سم شاګردي کوم، زه به خوځېږم نه دې ځینه. او ځکه د رسول سم سوی په یو حدیث کې ابو هريره د شپې چې وده کېږي نو ویتر مخکې کوه. ولې؟ ځکه چې رسول سم ولیدو چې د سهار نه د شپې پورې ما سره ناست د علم زده کوي، نو دی چې کور ته ورشي او وده شي وایي چې د سهار لمانځه نه مخکې به تهجد هم وکړم ویتر به هم وکړم، دا غوره طریقه ده. خو په ده باندې انسان یریږي چې کیدای شي دی وده پاتې شي، ځکه چې هلته ستړی شوی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا نصیحت وکړو، وایي که په ځان یریږي نو بیا ویتر کله کوه، ویتر چې کله ته وده کېږي د وده کېدو نه مخکې کوه. الله دې موږ له هم توفیق راکړي چې الله د دین دپاره ځان وقف کړو. ښه دا دومره اوچت خلک دي دې ته ګورئ. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، ګمان کوي په هغوی باندې ناخبره انسان د مالدارانو د وجې د ځان پاک ساتلو نه. چې کوم خلک نه پیژني ناخبره دي چې دا څوک دی څوک نه دی، چا زوی دی څه دپاره راغلی، نو هغه پې ګمان کوي چې دا ښه مالداره سړی دی. ولې پې دا ګمان کوي؟ ځان پاک ساتي، یعنې چا نه سوالونه نه کوي. او دا دروند سړي خوي چې په ده باندې که هر قسمه سخته راشي خو دی چاته بیانوي نه. نو ته به وایې چې یاره دا سړی سم مالدار دی، داسې ډېر کېږي. یو سړی به تا سره کیني پاسي ځان پاک ساتي، چاته څه وایي نه چې ماته دا مسله ده، ته به دا ګمان کوې سم مالدار دی، وروسته چې پوه شي خبر شي هغه سړی غریب سړی. نو دا هم دغه شان دي. تعرفهم بسیماهم، ته به پېژنې دغه خلک په نښو نښانو د هغوی، په نښو به پېژنې. یو نښه دا دی چې د چا نه سوال نه کوي، خشوع پکې ده، عاجزي پکې ده. دغه شان رنګ یې زیړي. رنګونه ولې زیړي؟ خوراک نه میلاویږي، څښاک نه میلاویږي، غریبي ده. نو د غریبۍ هغه اثرات چې انسان پکې سوچ وکړي جوور، الله وایي دغه نښې تاسو ته ښکاره کېدی شي. لا يسألون الناس الحافا، سوال نه کوي د خلکو نه په نښتو سره. لحاف په عربۍ کې طلایي ته وایي، دا طلایي به د انسان پورې نښتي که نه. نو الله وایي دوی داسې سوالونه نه کوي چې په سړي پورې ونښلي. دا یو نیم سوالګر په سړي پورې سم ونښلي. ولې؟ مال راکه مال راکه، ده سره پیسې نه دی پورې نښتی. خباز پکې دي شي چې ته ورله لږې پیسې ورکړي بیا په تا پورې نښتې وي، لږې دې ولې راکړه ډېرې راکړه. الله وایي دا خلک هغه نه دي. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، او هغه چې تاسو خرج کوئ څه غوره شی نو یقینا الله باغې باندې پوهه دی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل د شپې او د ورځې سرا وعلانیه، په پټه او په ښکاره. دا د مؤمنانو صفت. د دې خرچو دپاره خاص وخت نه چې زه مال لګوم صرف په پلانې ورځ، د بس د جیب نه د لړم لرې کوي، په دې روجې کې لرې کوي. په روجې کې لږه ډېره صدقه وکړي، بس بیا د 11 میاشتې خیر خیریت. الله وایي د مؤمن صفت دا دی چې دی سحر هم خرچه کوي نو ماښام هم خرچه کوي، په پټه هم کوي نو په ښکاره هم کوي. او بعض مفسرین وایي چې د آیت د علي رضی الله عنه په باره کې نازل شوی. علي رضی الله عنه سره 4 روپۍ وې درهمه، نو یوې د ورځې صدقه کړه او یوې د شپې، یوه ښکاره او بله پټه. الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو چې کوم خلک چې دا کار کوي زه به له څه ورکومه. فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دوی دپاره اجر دی د دوی په نزد رب د دوی. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کېږي. ګور انفاق د الله په لار کې خرچه کول دا احسان دی، ښېګړه کول دی. د احسان په عکس باندې ظلم دی. یو د انسان سره ښېګړه کولی، بل ظلم دی. نو ظلم کې دننه سود راځي. اوس الله د سود بیان کوي چې دا خو هغه سړی دی د اولنی چې خلکو سره منډې وهي، خلکو باندې خرچې کوي، خو د هغې په بدل کې څه نه غواړي. بل طرف ته یو کس دی هغه هم خرچه کوي خو هغه به نور مال ګټي، نو دا ظلم دی. د خلکو نه مالونه وهي،
نو ځکه الله د سود با شروع کو. الذين يأكلون الربا هغه کسان چې خوري سود لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیږي د قبرونو نه مگر لکه چې پاسیږي هغه کسي ګډوډ کړي هغه شیطان د وجې د لیونتوب نه دیسې به پاسي د قیامت په ورځ هغه خلک کوم چې سود خوري. الله دې مونږ د دغې ګناه نه ساتي. ډېره لویه ګناه ده د سود. حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی سود 3 او یا دروازې یا 3 او یا درجې دي او په ټولو کې وړه درجه دي سیده لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا کوي. د ټولو نه کومه درجه ده په 3 او یا درجو کې. د روایت امام حاکم امام بیهقي رحمه الله راوړی په صحیح مسلم کې د روایت رسول په صحیح مسلم کې د روایت رسول سمو د الله لعنت دی پاغه سړي باندې چې سود خوري پاغه چې لیکي پاغه چې گواہی ورکوي پاغه چې راوړي ټول لعنتيان دي. د سود کې ظلم دی ظلم او الله ظلم نه خوښي. څنګه ظلم دی؟ لکه ته مالا 50 لري راکي واپس زمانه شپېته غواړي ولې زمانه شپېته غواړي د لسره زمانه ته ظلم نه اخلي. ها قرض ورکول چې دغه مسله مخکې روانه قرض کې د احسان دی 50 ورکړي 50 به واپس علي خو دې چې د 50 ورکړي شپېته واپس علي نو دا سود تی جوړ شو. الله وی دا سودی سړی به د قیامت پر دې پاسي لکه په یو سړی کې چې پیرې نه وته نو دې چې دا مسله ثابت شو چې پیریان شتي. دویمه مسله به کې دا ثابت شو چې پیریان د انسان جسم ته نه وته شي کله چې الله وواړي. دا باز خلک د دې بازو خبرونه انکار کوي د عقل په بنا د عقل په بنا. حضور څنګه نمونه نالمه ان خم مشهور مولیان دی الله گمراه کړي کله وی جادو اثر نه کوي او کله وی نظر اثر نه کوي کله وی په قبر کې عذاب نشتی او کله وی چې دجال به نه راځي او کله وی چې عیسی علیه السلام به نه راکوزیږي او کله وی چې پیری د انسان جسم ته نه وته نشي کله وی چې پیریان د سره شتینه. په دې ټولو خبرو کې بنیادی دلیل دغه سره دا دی وی زما عقل نه مني. وليذ بالله چې کله سره د عقل بندگی کوي کنه نغه به دا خبرې کوي. منګه دا وایو چې الحمدلله د الله په توفیق سره زموږ خدا منهج دی چې زمونږ رب او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه ول لازم کده عقل منی او کني منی خو منګه منو او د عقل برولو دی دیوال به رواج دي چې عقل زمونږ سره پکار نه لري چې د قران او حدیث خلاف او بل چې دغه مشاهده شوی د خلکو لیدلم دي چې د پیریان جسم ته نه نوځي په انسان باندې څه کارونه کوي. نو دې چې دا مسله ثابت شوه. بعضو عربو دا اعتراض وکړو د ثقيف قبيله بعض کسانو دا وی چې بیا خو دا بیم سود دی نه وی دا به سره دا خو سود دی څنګه سود دی و یو شی ته په لسره لوالي خرڅه په شل ناغسته دی په لسته خرڅه په شل کو لسره دی بغیزاتی واغستو بیا خدام سود دی. الله بغوی باندې رد کوي ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. دا حالات په دی وجه شو چې یقینا دوی وی چې یقینا خرڅول او غستل پشان د سود دی. واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی دی الله او حلال کړی دی الله خرڅول او غستل او حرام کړی دی سود. سود بغیر د عوض نه د زیادت ملوي او په دې بیه کې عوض دی. ته چې مال د فائدہ راکې ګاډه زمانه علي ما دا ګاډه راوسته دي نوري منډي میوالي الله په غو باندې رد کو چې دوه یو شان نه دي. غټه خبره پکې ده چې الله سود حرام کړی دی او به چې دینو حلال کړی دی نو موږ څوک چې به پکې خبرې وکړو. فمن جاءه موعظه من ربه بس هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د طرف د رب داغنه فانتهى نو منشو فله ما سلف نیبد پر هغه چې مخکې ورکړي. یعنی که چاته نصیحت راغی او د
سود نه منع شو نو د دې لپاره به هغه مالی کمی چې ورکړی دی هغه مال چې د خپلو کسانو نه راغستی شي خو هغه زیاتي به نه راغلي. اوس یو سړی دی سودخور دی والعیاذ بالله او توبه یې ویسته راغی د توبه وباسم څه چل وکړم اوس یې توبه وباسه او ستا دپاره هغه مال دی کوم چې تا ورکړی دی زیاتي مال نشي اخیستی. بعض علماو چې د دې مطلب دا دی چې یعنې د دپاره هغه ګناهونه دي چې د مخکې کړي دي الله به ورته هغه معاف کړي. وامره الى الله او کار د سپارل شوی دی الله ته پته چې د معافی حقدار دی او کنه دی د خبره ټوله د الله سره ده. ومن عاد او څوک چې راوپشو سود ته فاولئک اصحاب النار نو دغه کسان ورواله دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه یمحق الله الربا كما يلا بركت سود ويربي الصدقات او ډیرې صدقات لرا. په سود کې برکت نه د سود د لاسه الله د مال برکت ختمي د سود د لاسه مال ختمي او په صدقو کې الله برکت اچولی. یو سړی وي د الله په لار کې خرچه کوي غریبي خو په دې مال کې د الله برکت اچولی او تاسو د نظر وچولې وګورئ دا څومره چې سودخواره دي والله لازم که دوی به د خپل مال پوهېږي چې دا د کوم ځای نه راغی او کوم ځای ولګېد. حرام خور انسان د خپل مال نه چېرته فایده نشي اخیستی او چې کله حلال مالي په روا طریقې سره دې ګټلی په روا طریقې سره دې راوړی لږ به خو الله به پکې برکت تاته واچي. الله زموږ په مالونو کې زموږ په بچو کې زموږ په ښځو کې او زموږ په مالو کې د الله برکت واچي. والله لا يحب كل كفار اثيم او الله مینه نه کوي د هر ډېر ناشکره ډېر ګناهګار سره. د دې نه دا خبره هم ثابته شوه چې الله یو صفت ته مینه کول څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دې ځکه الله وایي زه مینه نه کوم د دې خلکو سره ثابته شوه چې د بعضو خلکو سره الله مینه کوي نو ته به کوشش کوې چې ځان په هغه خلکو کې شمار کړې د کومو سره چې رب العالمین محبت کوي. ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک واقاموا الصلاه او پابندي د مانځه کړې ده واتوا الزکات او ورکړی دی زکات لهم اجرهم عند ربهم د دوی دپاره اجرونه دي بنیز د رب دوی ولا خوف عليهم او نبي سيرا بدوي باني ولا هم يحزنون او نبدوي غم جنكي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ايمان والو ويريقي دلانا دا اصل بنيادي مسألة دلانا يريدا. ګوره مسله د سود روانه په منځ کې الله ویریږي زمانه فایده شوه چې کله د الله نه یریدې نو سود به نه خورې د الله نه چې یریدې نو ګناهونه به نه کړي او چې د الله یره دې په زړه کې نه وکړي نو والعیاذ بالله نو بیا د قسم خورم په الله باندې چې د ګناهونه به تا ته داسې ګپ شپ ښکاري بیا به هر ګناه کې حیا به په تا کې نه شرم به تاله نه درځي چې الله سبحانه وتعالی معیني الله سبحانه وتعالی زما د خبرې اوري دوکې به کې حرام به خوري سود به خوري ظلم به کې هر قسمه ګناهونه به کې ځکه چې هلته هغه بنیادي مسله چې کومه ده د الله سبحانه وتعالی نه یره هغه ستا په زړه کې نشته الله زموږ په زړونو کې د هغه نه یره پیدا کړي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ايمان ولو ويريقي دلانا وذروا ما بقي من الربا او پریدی هغه چې باقی دی د سودنا ان كنتم مؤمنين کای تاسو ایمان لرونکي پریدی هغه چې باقی دی د سودنا مطلب دا دی چې په قرضدارو باندې د سود کم رقم چې ستاسو پاتې دی نو هغه پرېږدئ او خپل اصلي مال واخلئ توبه مو ویسته که نه خپل اصلي مال تې واله زیاتي چې کم رقم ته هغه ته حساب کړی و چې دا به مال راکې هغه به ورته پرېږدي.